بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 3 د اګست کال 2015 چې د یک شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن په یو ځانګړې موضوع باندې چې نن سبا په میډیا کې ډېر زیات لاس په لاس کیږي او هماغه ډله چې د دغه کار مجرمین دي هغوی لګیا دي د اډوکیسي کوي یا د وکالت کوي او دا کلیپ وړاندې کوي ځکه هغوی په دې مفهوم سره کوي چې دغه خطاب افغانانو ته شوی دی او دوی د افغان کلمه پښتنو ته رفر کوي در حال چې د افغان کلمه د ټول افغانستان لپاره ده او دا استثنا د یو قوم نه ده بلکې د ټولو قومونو ده. نو په دې اساس باندې دوی د دنه غلطه استفاده کوي. د دې لپاره چې دغه موضوع موږ واضح کړی وسی چې دغه خبره چې شوې ده چې افغانان د اروپا نه د په حساب باغ وحش یا دغه تی جوړ کړی ژوبنې تی جوړ کړی دی او د لباس باندې انتقاد شوی دی بیا بل خصوص دی په دې د کومندوي لباس باندې انتقاد شوی دی چې د کومندوي لباس اغوندي سړکونو ته راوځي او دا کې یو دی باید ځان اصلاح کوي که اصلاح نه کوي دوی به بیرته افغانستان ته واصل شي. مخکې دنه چې په دې بحث وکړو چې دا ابلق پوشان یا دا لنډغران څوک دي راځي اوله کې خپل دغه ښځه چې دا خبره کوي دا وپېژنو دا څوک ده. کله چې دا وپېژندله بیا به دته موږ خپل خبره وکړو چې دا کوم شی دوی وایي آیا د ده مسؤلین موږ یو او که دی دي. دغه خبره چې کوم ښځې وکړله او لاندې ورته لیکل کېږي چې دا AFD لیډره ده یعنی Alternative for Deutschland یا Alternative for Germany یا نیم البدل د جرمني لپاره د بدلون د جرمني نیم البدل لپاره د ګوند مشره ده. نوم یې دی الیس الیزابت ویدل دا د نوم دی. دا په 6 د فبروري کال 1999 کې کوم کال باندې چې افغانستان باندې یرغل شوی دی دغه د افغانستان د بدبختۍ بنیاد کې خوده شوی دی. دغه بدبخته ښځه چې په خپله اروپایي لنډغره ده دا په دغه وخت کې پیدا شوې ده. دا ویل کېږي چې دا ادعا کوي چې د فار رایټس پالیټکس کوي یعنی د خلاص د دغه سیاست کوي مګر هم خپله دغه وایي د جرمني داخلي استخباراتو اداره وایي چې دی فار رایټس پالیټکس نه کوي دی فار رایټس اکستریمیزم کوي. دا نشنلستان دي ضد د نورو قومونو دي ضد د مهاجرت دي ضد د په حساب د انساني روابطو دي ځان برتر ګڼي. دا د هغې ډلې نه دي چې دا په جرمني او اروپا کې دونه ځای نه لري. په نامه د AFD بله اداره هم شته دی چې هغه په نامه د الاینس فار جرمني ده چې الاینس فار جرمني تاسو د الټرنیټیو فار جرمني سره ګډ نه کوي ځکه الاینس چې دی ائتلاف د جرمني یو ګوند دی او الټرنیټیو چې دی دا دی چې بدلون د جرمني لپاره دی په دې باندې کوي. دا د الټرنیټیو فار جرمني چې دی دا په 2013 کې د ګوند بنیاد کې خود شو. دې بنسټګر چې وو دا په نامه د دغې نومېده څه ورته وایي ګلاند برند لک چې دا د په هغه وخت کې چې کله دا ګوند بنیاد کېښوده د کریسچن ډیموکراتیک یونین اف جرمني یعنی د CDU ګوند غړی و او دا په همه وخت کې د نشنلیستي ډیر خطرناک نشنلیستیک نظریات درلودل چې د مهاجرینو د نورو قومونو په خلاف یعنی یوازې جرمني قوم غواړي او هغه لپاره کار کوي. دا بنیاد هغه کېښوده خو د 2013 نه را په دې خوا دا الیزابت ویډل چې ده دا د دې ګوند مشري دی په پارلمان کې اخیستې ده او دا د دې ګوند مشري کوي او د خپله سیستم د پارلمان د جرمني چې دغه دی هغه دوی ته دا ټایټل ورکړی دی ورکړی چې دا کنفرم رایټ وینګ ایکستریمیست انډیویور دی یعنی کوش دی د خلاص دغه دی سختدریزان دي او نشنلستان دي او د نورو قومونو بالخصوص د مهاجرینو خلاف دي. نو د دې دا په خپله چې دا
چون دا اکستریمیست ده، یعنی تندرو ده او په حساب د انسانیت او د بشریت په اساس د قومیت او مذهبونو او په برتریګانو باندې دا کې دا په خپل یو اروپאי لنډغره ده او دا خپل د سیستم د داخلي د استخبارات د جرمني تایید او پارلمان کې دا په دې رقم رجستر ده چې دا فار رایټ نه دي، دا فار رایټ اکستریمیست دي او دا قانون د جرمني کې د دې په مقابل کې سخت دغه شته چې حتی د بندیز امکانات شته دي. اوس چې تاسو دا وپېژندله چې الایس الیزابت ویډل چې دا په خپله یو لنډغره ده، اوس دی راځي وایي چې آلمان نه دوی ژوبن جوړ کړی دی، باغ وحشي جوړ کړی دی او دوی باید اصلاح شي او که اصلاح نه شي نو دوی باید د اروپا نه ویستل شي، د جرمني نه ویستل شي. زه راځم دغې محترمې لنډغرې د جرمني د پارلمان غړې ته الایس الیزابت ویډل ته یو څه یاددهانیګانې کوم. اول خو دا دی چې دغه څوک چې دغه دریشي اغوندي او په جرمني کې یې دغه وحشت او د کار شروع کړی دی، اول تاسو دا ماته وایي چې افغانان په جرمني کې اوس نه دي که د 50 کالو نه دي. 50 کاله ولې دا کار نه کېده؟ ولې 50 کاله دغه لنډغریزم نه کېده؟ ولې 50 کاله افغانانو دغه سیستم او دا نه کول او په ډېر ښه سره حالت سره جرمني کې اوسېدل او د جرمنانو د افغانانو ترمنځ یو خاص احترام موجود او تر ننه جرمني کې خلک احترام کوي. یعنی زه په خپله جرمني ته 2 ځلې ورغلی یم او هلته که پولیس ته ضرورت شوی دی په مجردې چې پوه شي چې افغاني چې زه ورغلی یم، یعنی ما هغه وخت کې دغه لنډغران نه راغلي، نو دی به خاص په ده باندې چې افغانان په تاریخ کې یو ویاړ لري چې زمونږ انجینران دوی دغې ته مخالفینو ته زمونږ ورنه کړل بلکې جرمني ته وسپارل، نو د افغانانو باندې دوی یو خاص اړیکه او افتخار لري. یعنی ما په خپله لیدلي چې دا کله دی پوه شوي چې افغان او دلته مېلمه دی، یعنی ډېره ښه رویه یې کړې ده. نو دغه شی ولې پخوا نه و، ولې اوس شوی دی؟ نو زه دا اوس دوی ته دا یاددهاني کوم چې دغه دریشي پوشان چې وو دا خو تاسو افغانستان باندې راوستل، حاکم هم کړل، دا خو تاسو ټرینینګ کړل که نه؟ دغه وحشیان خو تاسو هلته په افغانستان کې چې دوی به وحشت کو، قتل به کو، غارت به کو، چون ستاسو ایجنټانو تاسو دوی ته به خوشحالېدلی. افغانانو به شکایت کو چې دا خلک راځي په کورونو ننوځي، وژل کوي، دا بې تعلیمه بې سواده خلک دي، دا خو نورو ته بدویان وایي خو اصلي بدویان دوی په خپله دي. دوی بدوي په دې دي چې دوی د علم و فرهنګ و د ادب نه ډېر لرې دي. دوی فکر کوي چې په دروغو دعوا د ژورنالیزم او د حقوق سیاسي او د دغو کې یو نکټایي واچوي او بل ته بدوي وایي او خپل ځان ورته اوچت ښکاره کیږي. دا نه ده، اصل بدویان دا په خپله دي، اصل وحشیان دا په خپله دي. دی وایي چې موږ افغان، ما افغان نیستیم، دا افغان نه دی، نو تی څنګه په افغان په دې باندې متهمه یې؟ بل دا دی دا ستاسو جاسوسانو. ګوره جرمني خپل جاسوسان ځان ته راوستل خپل خاورې ته، انګلستان خپل راوستل، امریکې خپل راوستل، فلهذا دوی تاسو ته جاسوسي کوله، په همدغې کوماندویي دریشي کې کوله، په همدغې وحشت سره کوله، په همدغې ابلقه دریشي کې کوله. نو ته څنګه نن دا په افغان باندې راړې او په دې باندې ټول د افغان ملت په دې باندې متهم کوي؟ بیا تاسو هغه ډله هستئ، جرمنان تاسو هغه خلک هستئ چې تاسو په 2001 کې د بون کانفرانس چې په جرمني کې وکړ، تاسو په افغانستان باندې یو غیر قانوني، یو غیر مشروع، یو تپل شوی نظام چې د لنډغرانو یعنی د شورای نظار نه جوړ شوی و، دا لنډغران تاسو راوستل، په موږ هم حاکم کړل. دغه لنډغریزم 20 کاله په افغانستان کې نو. دغه لنډغرانو مشران ډاکټر عبدالله یونس قانوني، امرالله صالح، بسم الله محمدي، عتیق بریالی، فضل احمد معنوي، شیوای شرق، حسیب قوی مرکز، امان الله گذر، آلماس، جنرال ظاهر اختطافچی، داسې په لسګونو نور چې لیست د سلهاونه اوړي. دا نو دی به کابل ښار ته نه راوتل، همدغه لنډغریزم چې اوس په جرمني کې کوي دی هلته نه کوو، همدا لنډغریزم افغانستان ته د بن نه تاسو را نه وړه موږ ته، چې نن ته ماته وایي چې دا لنډغریزم افغانستان نه راغلی دی، دا بې سواده دي او دا بې سوي دي او دا په ځان باید متمدن کړي. دا نه متمدن کېږي، دا د شورای نظار هغه لنډغران دي، دا هغه بدوي ډله ده
د هغه کوی ډله ده چې دا په ژوند کې نه اصلاح کیږي، او بل دا دی چې دوی ښکاره وایي چې ما افغان نیستیم او د افغانستان خاوره د افغانانو ده. هر هغه قوم چې په افغانستان کې اوسېږي او ځان افغان مني دا خاوره د هغه ده، دا د لنډغرانو نه ده. فلهذا دا لنډغران تاسو په افغانستان راوستي، تاسو ته د مبارکي. ته په خپله لنډغری الیزابت ویډل او دا ډله لنډغره ده، او دا که افغانستان کې تاسو یې دین او استفاده کوله نو نن بېرته تاسو په غاړه را پرېوتي دي او دا تاسو ته خدمت کوي. نو په دې رقم سره دغه لنډغران چې دوی تربیه کړل، افغانستان یې پې وران که، کابل کې به هر کال دی راوتل او سرکونو باندې به ډزې به کولې، خلک به وژل کېدل. همدغه دیموکراسي د غرب وه چې د دوی تر شا ولاړه وه او د دوی نه دفاع کوله. نن چې په خپل کور یې راغلله، نن څنګه چغې وهي؟ دغه چغې خو 20 کاله افغانانو وهلې، ولې تاسو نه اورېدلې؟ بنان اول خو دا ستاسو خپل لنډغران دي، دویم دا دی دا د شورا لنډغران دي چې په افغانستان کې لنډغریزم کوو، افغانستان کې ځای نه لري. دویم دا دی دا د بند کنفرانس د لنډغران دي. او دریم دا دی دا ستاسو جاسوسان دي چې تاسو یې جاسوسي کوله او تاسو ونازول او راوصل، نن ورته خپله حیران هستئ. دا خو موږ درته هماغه وخت کې ویلې چې دا بدوي خلک دي، دا هغه نااهله جاهله ډله ده. تاسو به نادان او جاهل معلم بم راواخته، ژورنالیست بم که، بیا د ژورنالیزم نه پس بم حقوقدان که، بیا هم په لندن ته راوصل، نقطه‌ګانې م ورته راوصل، نن یې د تحلیلګرانو په شکل کې راته په نورو لباسونو کې راوړاندې کوئ. دا خو تاسو وایئ چې داسې کسان تاسو دا کړل. تاسو وایئ چې معینان د وزارت اطلاعات و کلتور، وزارت داخلي وزیران هم کړل، اما دوی کې دغه فرهنګ نشته دی. په خپله بدوي نورو ته بدویان وایي، په خپله عقب ماندار رانده شده په نکټایي باندې څوک نه موډرن کیږي. موډرن په عقل و منطق سره ده، په قلم سره ده، په توانایي سره ده، په علم سره ده، په فهم سره ده. هغه تاسو سره نشته دی. تاسو ګیرې لنډې کړې، نکټایګانې مو وهلې، جهاد ته هم لغته ووهله او لنډغریزم ته نوم مخ هم کړل او نوم هم په دیموکراسي کې ښودله او افغانستان هم خلک هم تباه کړل او هم وژل. همدغه د شورای نظر ډله وه چې تاسو به په موټرونو کې اچوله او وړلم، که هلمند کې، په زابل کې، په غزني کې، په قندهار کې، په فراه کې، په هلمند کې، په پکتیا کې، پکتیکا کې، ننګرهار کې، کونړ کې، لغمان کې، تاسو د دغې جنایتکارانو نه د وحشیانو په طور کار اخیسته او انسانان او د ښځې او میرمنې پې وژلې، لکه چې اسرائیلیان چې نن د عربو ښځې وژني او وایي چې د دې اولاد باید د شن شي را نشي ځکه د نسل زیاتېږي. دی د پښتنو سره دا کار کو. دا هماغه ډله ده، ستاسو خپله ډله ده. دا په افغانانو باندې مه راتپئ. نو هیله ده چې ستاسو ته دا ځواب شوی، او دا هیله هم کوم چې څوک دغه زما برنامه په جرمني ژبه ترجمه کړي او دا ترانسلیټ کړي او په جرمني کې نشر کړي، تر څو دا الیزابت ویډل ته ورسیږي چې دا باید په دې پوه شي چې دا افغانان نه دي، دا ستاسو خپله ډله ده. افغانانو ته په سپکه سترګه مه ګورئ، افغانانو ته د بېسواده د نادان او د جاهله خطاب مه کوئ. همدا جاهل و نادانو چې تاسو یې په دا خوله ووهلئ او دغه جاهل و نادان ستاسو چې هلته قتل و غارت کوه. تاسو ته د دا جاهلان مبارکي، دا زموږ نور په کار نه دي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.